سرچینې وایي هغه مامورین له دروازو شړل شوي دي چې ګیرې یې یوه قبضه نه وي. د طالب مشر ملا هیبت الله له لوري د امر بالمعروف د قانون تر توشیح وروسته نن په ګڼو ادارو کې مامورین د متعصبینو له لوري درول شوي او ګیرې یې قبضه شوي دي. سرچینو د معلوماتو له مخې د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ څخه ویلي چې نن په مرکز ولسوالیو کې د یو شمېر ملکي او نظامي ادارو دروازو کې د طالبانو د امر بالمعروف متعصبین ولاړ و او د ټولو هغو مامورینو نومونه لیست شوي او له دروازو څخه بیرته کورته شړل شوي دي چې ګیرې یې له قبضې څخه کمې وې. دغه راز د هغو مامورینو نومونه هم لیست شوي چې خولۍ یې پر سر کړې نه وي. دا لړۍ د کابل په وزارتونو او ادارو کې هم په ورته ډول روانه ده.